چا چې مانځي حفاظت ونه کو قیامت په ورځ به نور نه وي، دلیل د ایمان به نه وي، د نجات لاره به نه وي، او الله به یې راپاسوي د قارون سره، د فرعون سره، د حامان سره او د ابی بن خلف سره. نو کم سړی چې د مال د لاسه مونځ اودس پرېږدي، کم سړی چې د باچایي د لاسه مونځ اودس پرېږدي، کم سړی چې د ښځو د بچو د دنیا د ښایست د لاسه مونځ اودس پرېږدي، نو دوی هم داسې کار وکړو لکه څنګه چې هغوی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د دې مانځه حفاظت وکړو کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه، دا مونځ به د ده دپاره رڼا وي، دلیل به د ده د ایمان او کامیابی سبب به یو قیامت په ورځ. ومن لم یحافظ علیها، او چا چې د دې مانځه حفاظت ونه کړو لم یکن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. چا چې د مانځه حفاظت ونه کړو قیامت په ورځ به نور نه وي، دلیل د ایمان به نه وي، د نجات لاره به نه وي، او الله به یې راپاسوي د قارون سره، د فرعون سره، د حامان سره او د ابی بن خلف سره. اسی ما خو پس یو پیر دا مسئلې ذکر کړی چې ولې پیغمبر دا څلور خلک ذکر کړو. بارک الله فیک. دیگه گوره دی څلور وانو کې د باچایي د لاسه کافران شتي، د وزیرۍ د لاسه کفر کړی دی، د مال د لاسه کفر کړی دی لکه قارون. نو کم سړی چې د مال د لاسه مونځ اودس پرېږدي، کم سړی چې د باچایي د لاسه مونځ اودس پرېږدي، کم سړی چې د ښځو د بچو د دنیا د ښایست د لاسه مونځ اودس پرېږدي، نو دوی هم داسې کار وکړو لکه څنګه چې هغوی کړی دی. ځکه چې هغوی نو دنیا د لاسه هغه دین پرېښودو که نه، ایمان یې را نه وړ، نو ذکر دوی سره د قیامت په ورځ حشر کېږي والعیاذ بالله. نو د مانځه ډېر خیال ساتئ، ډېر خیال ساتئ. او نور موږ سره وګورئ چې د حقیقت ووایم څه پاتې هم نه دي. نور څه شتي؟ خیر خیریت دی. نور څه عبادت کم ځای کې دي؟ ته د سهار نه ماښام پورې د اوسه پورې څه کړي؟ ځان له جواب ورکړي. دنیا راته نه یم کنه اوس به سټارټ شي چې هلته تللی وم دلته تللی وم دومره مې وګټل، دغه تپوس نه کوو. ته چې سهار راپاڅېدلی مانځله د اوسه پورې تا د دین دپاره څه کړي؟ کم عمل دې کړی؟ کومه توره دې والې؟ څه چل دې کړی؟ نو ځکه مونځ دی د دې خیال نه کوو نو پاتې څه شو بیا؟ مانځه خو خیال ساتئ که